الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د کابل ښاروال محترم مشرتابه، د بېلابېلو امارتي ادارو محترمو مسؤلینو، د رسنیو استازو، مېلمنو او ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې په صحت او عافیت کې به یاست. ډېر خوښ یم چې نن ورځ په کابل ښار کې د یو بل اړین هوایي پل جوړولو د کار د پیل په مراسمو کې ګډون کوم. له هر څه وړاندې د کابل ټول ښاریانو ته د دې مهمې پروژې د پیل له امله ډېره مبارکي وایم. قدرمنو حاضرینو، د کابل ولایت مخې ته دا جوړېدونکی هوایي پل د کابل ښاروالۍ له لوري 400 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 18 مترو په سور او د 283 مترو په اوږدوالي جوړیږي، چې د کابل ښار د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کموالي او د ښاري نظم د بهبود په برخه کې به ډېر مهم رول ولوبوي. د نفوسو ګڼه ګوڼه او د اقتصادي فعالیتونو حجم ته به په پام ښاري پراختیا، ترانسپورټي زیربنا او ښاري نظم د ننني عصر یوه ډېره مهمه او اساسي اړتیا ګڼل کېږي. کابل ښار له یوې خوا پرنفوسه ښار دی او له بلې خوا د هېواد د پایتخت په توګه د دې ښار پراختیا او نظم ته تېرو حاکمو نظامونو د یو ستراتیژیک او معاصر ښاري پلان له مخې مناسب کار نه دی کړی، چې له بده مرغه دا ښار اسلامي امارت ته د یو غیر منظم ښار په توګه په میراث پاتې شوی دی. د کابل ښار اوسنی وضعیت ته په کتو اړینه ده چې دا ښار په معاصره توګه د یو منظم ښاري پلان له مخې پراختیا ومومي. ښاري نظم، عامه ترانسپورټ، د ترافیکي اشارو نصب او مراعاتول د ښاري فرهنګ ترویج هغه څه دي چې کابل ښار ورته ډېره اړتیا لري. له نیکه مرغه د دغې اړتیا په درک سره کابل ښاروالۍ په بېساري توګه د کابل ښار د ترانسپورټي او ښاري نظم په برخه کې په ډېر کم وخت کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. لوی او عامې لارې یې له غصب څخه خلاصې کړي، بې ځایه موانع یې له منځه یوړل، د ښار د داخلي سړکونو شبکه یې پراخه کړه، د هوایي پلونو د جوړولو کارونه جریان لري، سړکونه یې ورغول، نوي سړکونه یې جوړ کړل او لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د مهمو پروژو کارونه جریان لري. زه د کابل ښاروالۍ مشرتابه د هغوی د غوره خدمتونو او لازمو کړنو له امله ستایم او په چارو کې د متعال رب له درباره څخه ورته د لا ډېر خدمت توفیق غواړم. د کابل محترمو ښاریانو، تاسې پوهېږئ چې کابل ښار د هېواد پایتخت دی. ډېر شمېر بهرنیان کابل ته په سفر راځي. که دا ښار بې نظمه وي، ښاریان یې ښاري فرهنګ مراعات نه کړي، ښار چټل وي او د بې نظمۍ له امله ګڼه ګوڼه زیاته وي، نو طبعا په بهرنیانو د افغانانو د فرهنګ په اړه یو ضعیف انځور له ځان سره وړي. په دې توګه زه له تاسو غواړم چې د ښار په پاکوالي او نظم کې هر څوک خپله فردي مسؤلیت ادا کړي. ښار خپل وګڼئ او په ښار کې د زیربنایي پروژو څخه ملاتړ وکړئ. په پای کې د پروژې له محترمو انجینرانو څخه په ټینګار غواړم چې دا مهمه پروژه د ټولو اړوندو معیارونو په پام کې نیولو سره
په سمه توګه پای ته ورسوي. ستاسو له توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.